د مینې آخري انجام لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. نری شمال لګېده. د کور په حویلۍ کې ولاړه وم. شاوخوا د الله اکبر غږونه راتلل. پر سیمټي دیوال مې تکیه وکړه، پاس اسمان ته مې وکتل. سپوږمۍ تر نیمۍ ډېره توره اوښتې وه. نن داسې اوازه وه چې بېګا ته به سپوږمۍ نیول کېږي. سپوږمۍ ته مې په ځیر ځیر ورکتل. داسې ښکارېده لکه هغه ښکلې تکه سپینه سپوږمۍ چې نن مروره وي، لکه ښې چې زړه ډک وي خو ژړلی نه شي. ټول دردونه یې په خپله سینه کې پټ ساتلي وي. ساعت پر ساعت تورېږي، ورو ورو رژېږي، له منځه ځي، خو چاته په چیغو چیغو نه شي ژړلی، اوښکې نه شي تویولی او شکایت هم نه شي کولی. داسې ښکارېده لکه په زرهاو خبرې چې په زړه کې وي، زړه یې ښه ډک وي خو ویلی نه شي. سپوږمۍ راته داسې ښکارېده لکه یوه پښتنه جنۍ چې هېڅکله خپل دردونه نه شي ویلی، تل چوپ وي او لوی هنر او ښېګڼه یې هم پټه خوله اوسېدل اوسي. هر ځای په صفتونو کې همدا ویل کېږي چې پټه خوله ده، له خولې نه باسي، چې مړ سپی په لاس کې ورکړې کش کوي یې. هر ظلم ته غاړه ږدي، هر څه په پټه خوله زغمي. داسې ښه ده پټه خوله ده، اوف به یې له خولې وانه ورې. که هر څه پرې راځي خو دا مسلمانه چاته هېڅ هم نه وایي. له لارې لرې د مسجدونو په لاوډ سپیکرونو کې تلاوت کېده. د قرآن تلاوت او د خلکو د الله اکبر غږونه به سره یو ځای شول. فکر ته مې داسې راتل لکه قیامت چې کېدونکی وي. نن د ټولو خدای یاد شوی و. مخکې خو به مو د خلکو د سازونو په ټاقیو له لاسه سترګې نه شوی پټولی، خو نن د الله اکبر غږونو فضا بدله کړې وه. د سپوږمۍ رڼا ورو ورو کمېده. ستوري لا تر سپوږمۍ ډېر ځلېدلي ښکارېدل. تل به د سپوږمۍ صفتونه کېدل، خو حالاتو سپوږمۍ له ستورو هم کمزورې کړې وه. د مخ رڼا پر ختمېدو وه. تکه سپینه سپوږمۍ توره اوښتې وه. سرې کرښې پکې داسې ښکارېدې لکه په زړه چې خنجر ښخ وي. د اوړي وروستۍ میاشت وه. د حویلۍ هوا ډېره معتدله او زړه راښکونکې وه. کله به ښکلی نری باد شو چې د پیکي ویښتان به مې پر سترګو راوستل. شمال به مې په زړه ساړه راننیستل. وبه یې رېږدولم او لږ څه به مې یخ احساس کړ. بس کابل کې خو چې غنم لو شول نور یې ژمی بوله. کله کله به د سپیانو غپاری هم راغی. ما دوه سترګې په سپوږمۍ کې خښې کړې وې. شپه توره تیاره وه. د ټلیفون پر صفحه مې لاس راکش کړ. 10:30 بجې وې. د پښو ترپ ترپ شول چې ورته ځیره شوم. پلارجان مې و د لستوڼو پر ښکته کولو لګیا و. ښکارېده چې تازه یې اوس اودس کړی ده. چې په مای سترګې ولګېدې د خیال ماڼۍ یې راړنګه کړه. راباندې غږ یې کړ، وجنۍ دلته څه کوې؟ ځه کوټې ته لاړه شه. سپوږمۍ ته ډېره مه ګوره چې لا وړه یې، بل جنۍ یې، نازک مزاجه یې، په ذهن به دې فشار راشي. ما ورته ویل نه نه پلارجانه، زه غواړم سپوږمۍ وګورم. پلار مې راته ویل نه که نه لورې، سترګو ته دې تاوان کوي، چې زړه دې طاقت نه کوي. ځه اودس دې تازه کړی او 2 رکعته نفل وکړه، خدای دې یاد کړه. بیا یې د لستوڼي تڼۍ وتړله، په ږیره یې لاس راتېر کړ. راته ویې ویل، پخوانیو سپین ږیرو به ویل کله چې سپوږمۍ تندر ونیسي نو پوه شئ چې الله خپلو بندګانو ته سخت په قهر ده. بل به ویل کله چې دنیا کې ظلمونه ډیر شي، د مظلوم حق تر پښو لاندې شي، نو سپوږمۍ نیول کیږي. چې بل به یې څه ویل، خو زر مې خبره ورقطع کړه. نو موږ بیچارهګانو څه کړي چې الله راته په قهر دی؟ نور نو څه وکړو؟ ولې پر موږ دومره عذابونه راځي؟ ته خو ګوره که نه، څو ورځې مخکې د کونړ زلزلې څومره خلک تباه کړل، او اوس دا د سپوږمۍ تندر نیونه یې لا بله. خبرې مې لا پسې اوږدولې چې پلار مې شروع وکړه. خبرې لا پسې اوږدې کړې. ویې ویل ملګرو مې کیسه کوله. په همدغه کونړ کې د 2 کورنیو ترمنځ دښمني وه. نو دا د یوې کورنۍ څو غټ غټ سړي سره یو ځای شوي. د دې بلې کورنۍ یو 6 کلن وړوکی هلک یې په چل چېرته لارې غره ته بولی. کونړ ټول غرونه دی، تیږې پکې بیخي ډېرې دي. ذهن ته مې هغه سندره راغله چې وایي دا غرونه غرونه افغانستان دی. مسکی شوم. زړه کې مې ویل دا به کونړ ته ویلي وي. نو دې د خدای ظالمانو د ژوندي هلک په خوله کې اول تیږې ټک وهلي، ټول غاښونه یې پرې مات کړي. بیا په زړه زړه کې په غټو غټو تیږو ویشتلی چې هغه بیچاره حتی چیغې هم نه شوی وهلی، او همداسې په وهلو وهلو یې وژلی. کورنۍ لکه لیوني ورپسې ګرځېدل. مور خو یې په لوڅو پښو د کونړ په سوځنده غرونو باندې منډې وهلې. هېڅ په درد نه پوهېده، نه یې پښې سوځېدې او نه تیږو خوږوله.
له پښو یې وینې روانې وې، خو دا له خبره هم نه وه. بیا په داسې حال خپل ورک زوی موندلی و چې په وینو سور پروت و او په ټول ځان یې تیږې پرتې وې. د اولاد درد بل رقم بد درد وي، نو چې څنګه به د خدای قهر نه نازلیږي. دې سره یې لمدې څپلۍ له پښو ویستلې، کوټې ته لاړو. چې مې د ظلم خبره واورېده، سر مې شاته په دیوال کېښود، سترګې مې پټې کړلې چې د وږمې کیسه را په زړه شوه. وږمه مې د کاکا لور ده، هغه نرسه ده او په یوه کلینیک کې دنده لري. تېره د جمعې ورځ موږ کار راغلې وه، خپه ښکارېده. چې مې د خفګان علت ترې وپوښته، د خپلې همکارې مرضي کیسه یې راته وکړه. ویل یې ډېر مې زړه ورته بد ده او واقعا د دې جهان دومره مکاره نظام ته حیرانه یم. د کیسې په اورېدو ما هم یو ډول شوک وخوړ چې تر څو ورځو ډېره ورته خواشینې وم او بیرته په حال نه راتلم. وږمې وویل نن مې له دنیا زړه تور شو. واقعا دنیا ظالمه ده او بیا ښځو سره وحشي ظلمونه روان دي. بیا یې کیسه داسې پیل کړه. نن مې همکاره مرضیه چې ښه د راز و نیاز ملګرې مې ده، ځکه چې تل یې تور حجاب اچولی وي او په مخ رویبند اغوندي. موږ ورته له ټوکو ملا وایو، خو ظالمه خدای ناترسه دنیا ده. د هغې دیندارۍ ته هم چا ونه کتل. بیچاره د یو وحشي ظالم او روحي شکنجې ښکار شوه. سخت مې زړه پرې درد وکړ. ما ورته وویل جنۍ فلسفه دې پرېږده، اصلي کیسه وایه چې په تشویش کې شوم. څه پرې شوي؟ وږمې ستونی تازه کړ، سوړ اسویله یې ویسته. بیا یې وویل نن یې هم تور رویبند پر مخ و چې دفتر ته راننوته. چوکۍ مې له میز نه لږ شاته کړه، ورته ودرېدم. ستړي مشي مې ورکړه چې یې لاس راکړ لکه د 80 کلن یې لاس رېږدېده. همداسې لړزې پسې اخیستې وه. ورخطا شوم. ورته مې ویل مرضي ته ښه یې؟ صحت خو دې ښه ده؟ د مرضي تور رویبند مې شاته واړاوه چې مې پر مخ سترګې ولګېدې. د ننګو سرخي یې ورکه وه، شونډې سپینې تښتېدلې وې. ما ورته وویل ولې وجنۍ، مریضه خو نه یې؟ چې حال دې ښه نه خو دفتر ته به نه راتلې. څه د قرآن توری خو نه ده چې درڅخه پاتې به شي. خدای یوه ورځ غیر حاضره د مرضیې سترګې را ډکې شوې، سر یې راته د نه په پلمه وښوراوه چې مریضه نه یم. ما ورته وویل ښی ولې څه شوي؟ هسې نه چې بیا مو سره جنګ کړی وي. مرضیې په غریو نیولې غږ وویل خدای دې تباه کړي. ما ورته وویل ولې څه شوي؟ مرضیه غلې وه، هېڅ هم نه ویل. داسې وه لکه بې روحه چې وي، لکه یو ژوندی جسم، لکه سپینې چې تښتېدلې وي. د هغې له یو هلک سره مینه وه، عادي مینه نه، حیرانوونکې مینه وه. داسې مینه چې هغه ته به خپل روح ویل، په یادونو به خندل. هغه به تل ډېره خوشحاله وه. که به څومره مشکلات پرې راغلل بیا به هم خندل. د هغې لپاره اسد د هغې دنیا و. هغې به تمامه ورځ د هغه صفت کاوه. ثنا او صفت یې له اسد سره و. د خبرې سر به هم اسد و او آخر هم. زه چې یوازینی رازداره ملګری وم، تل به یې راته د هغه د مینې او خطوب کیسې کولې چې به مې هر څومره کوشش وکړ چې د خبرو موضوع بدله کړم، خو هغې به بیا هم په یوې پلمه نه یوې پلمه د اسد صفت راته شروع کړ. لکه هغه ټپه چې ده څومره خوږې را باندې لګي، څومره خوږې را باندې لګي، څوک چې خبرې د جانان راته کوي نه. مرضیې به ویل اسد مې یوه دنیا ده، هغه لکه پیغمبر داسې ده، ډېر نیکخویه انسان ده. هغه د الله لخوا ماته یوه ستره ډالۍ ده. اسد به هم ورته هره دقیقه د راتلونکي ژوند او واده وعدې ورکولې. مرضیې ته خپله ناوې ویل، تل به یې ډاډ ورکوه. اوله او آخره خبره به یې همدا وه، مینه در سره لرم او ته فقط زما یې، فقط زما. والله که دې د چا پلار راڅخه واخلي. وږمې په بالښت تکیه وکړه، له چایو غړپ وکړ، سوړ اسویله یې ویسته. بیا یې وویل دې ساده ګلې هم له زړه ور باندې باور کړی و. ما به تل ورته ویل ګوره سړي ډېر مکار او دروغجن دي، دومره باور پرې مه کوه. د ما مور تل متل کوي، وایي نه به روی ناز، نه به موی ناز، نه به شوی. په دې سړیو هیڅ باور نشته. ګوره اوسني خلک نه په قسم بندي، نه په ژمنه او نه د غیرت پروا لري. ګوره که رښتیا درته وفادار وي او تا غواړي، نو بیا ولې درته څوک نه رالیږي؟ ولې خپل کور کې نه وایي؟ خو د مرضیې سترګې تړلې وي. هغې چېرته زما خبره منله. کله به حتی راسره مروره شوه چې ته ماته د اسد بد وایې. هغې به ویل خیر ده وبشي، اوس لږ مشکلات لري، وایي لږ راته په تمه شه. او بل هغه خو تل راته په خدای قسم خوري،
وی قسم په هغه رب چې دا ټول جهان یې پیدا کړی ته فقط او فقط زما یې والله که د چا پلار راڅخه واخلي باور وکړه چې د تا په مقابل کې د هغې مور پروا هم نه لرم چې زیږولی یم ته به مې یوازینۍ ښځه یې هېڅ تشویش مه کوه لیونۍ دا مې در سره کلکه پښتنه ژمنه ده اوهو ما د پښتنې مور شیدې خوړلي زه بې غیرته نه یم ګوره خوږې قسم پر الله زه بغیر له تا بل هیڅ څوک نه لرم خیر ده د خدای لپاره راڅخه لرې مه ځه ما تنها مه پرېږده ته مې روح یې او زه په تا ژوندی یم بې له تا به مړ شم بیا یې راته وویل ګوره وږمې اسد مې حتی د خدای په وړاندې په اوداسه زه قبوله کړې یم اسد مې په توره شپه پس لمانځه راته وویل قبوله مې یې قبوله مې یې او قبوله مې یې په 4 نه په 12 مذهبه مې قبوله یې بیا یې ویل شاهد مې خدای ده مرزیه لیونۍ معصومه جنۍ وه هغې په خدای باور درلوده هغې د پښتنو وعده هر څه بلله نو ځکه یې له زړه ورباندې باور کړی و د ژوند ټولې هیلې ورپورې تړلې وي هغې به ویل که مې اسد نه وي زه به مړه شم هغه داسې ده لکه زما روح مرزیه په قد لوړه تکه سپینه جنۍ وه د لیاقت یې نوم لګېده له حیا ډکه وه هغه ډاکټره وه خو په دیني علومو ډېره زیاته پوهېده مګر نن یې پوره رنګ الوتی و نه یې ګلابي اننګي پاتې وو او نه یې سرې شونډې ژوندی وه خو داسې ښکارېده لکه مړه چې وي لکه روح چې پکې نه وي لکه یو بې روحه جسم چې وي هغه لکه ژوندی مړی داسې شوې وه د مرزي سترګو ته مې ور وکتل په لرګینه چوکۍ کېناستو سترګې پټې کړې په زیړو اننګو یې د اوښکو سیلاب راغی سر یې شاته په دیوال کېښود په ژړغوني غږ یې راته وویل وږمې اسد مې بیا سلګو پسې واخیسته ما ورته وویل هو ووایه ولې اسد په هغې څه شوي مرزي راته وویل هغه د خدای تباه کړي لکه زه یې چې تباه کړم ما ورته ویل ولې څه کړي خو ووایه که نه مرزي راته وویل ته پوهېږې هغه ما سره دوکه وکړه زه یې تباه او برباد کړم له ما یې زما ژوند واخیسته ما ورته ویل ولې څنګه دوکه څه یې کړي بیا له ژړا په ډک غږ وویل زړه مې له تورو وینو ډک ده ته پوهېږې هغه بې وجدانه خپل کور لري ښځه لري او ماشومان هم لري ما ورته ویل وایي خدای دې نه کړي دا څه وایې مګر هغه خو تا ته ویلی وو چې زه مجرد هلک یم او ټول ژوند مې ته یې په ژوند کې فقط تا لرم تا ویل چې اسد راته وایي په خدای قسم ته مې اول او آخره ښځه یې نو څنګه امکان لري مرزي راته ویل بس نو دروغجنه مکاره زمانه ده تا راته رښتیا ویلي وو دې دنیا کې هیڅوک هم د باور وړ نه دي ما ورته ویل خو ته څنګه پوهه شوې مرزي راته وویل هغه بې وجدانه خپله راته وویل ما ورته ویل څه درته وویل مرزي وویل ما ورته ډېر ټینګار وکړ چې زه نه غواړم چې نور نامحرم سړي سره خبرې وکړم موږ په پوره معنا سره وپېژندل یو بل مو خوښ دي نور د دې وخت رسېدلی چې باید کور کې ووایې چې کورنۍ دې زما د غوښتلو ته راشي باید نامزاد شو څو بېغمه خبرې وکړو ګوره ذهنونه به مو آرام شي پس نه نکاح به مو خبرې ګناه نه ثواب وي وجدان ته به ملامت نه یو خلاصه بیا به نه د چا پور وي نه پیغور چې نه منله څو ورځې ترې په قهر شوم خدای مې هیڅ په کیسه کې هم نه و یو ځل یې هم زما پوښتنه ونه کړه بیا مې هم زړه طاقت ونه کړ ما ویل ځه مصروفه به وي بیا هم لیونی شوم زنګ مې ورته وواهه ټلیفون یې وکې رویه یې بلکل بدله شوې وه هیڅ هغه اسد نه و پاتې حتی حلو یې هم په یو رقم غرور وویل د ستړي مشي وروسته مې بیا ورته وویل چې باید نامزاد شو نو تر څو به همداسې په ناروا سره غږیږو د خدای قهر به راباندې وورېږي خدای شته همدا خبره مې پرې بده ولګېده په ډېره قهرجنه لهجه یې راته وویل ته څه فکر کوې زه به تا رنګ نجونو سره واده کوم همدا تا رقم فاحشو سره بیا په لوړ غږ وخندل اوهو زه خو تا خپله بوټپاکه هم نه نیسم نو ښځه به دې څنګه جوړوم ته رینډۍ چې ما سره غږېږي نو 10 لونډګان به نور هم لري چې ما تا کس رالیږي نو 10 نورو ته به هم لیږي ما هسې خپل سات در باندې تېراوه ما ویل لږ به مو وخت ښه تېر شي که نه زه خو خپله ښځه لرم ښه اولادونه لرم هغو ته ډوډۍ په زرو په درنلاتیو پیدا کوم نو تا څه په تندر وهم بیا یې له اوبو غړپ وکړ اوهو تا رنګې ښځې فقط د ساتري لپاره وي
د ساتیرۍ زه هیڅکله هم تا سره واده نه کوم. دا د ښه غوږ کې ونیسه، دا خوبونه د اوبو ته وایه. زه دې خبرو ډیره حیرانه کړم، لکه یو بد وحشتناک خوب چې وینم. دنیا را باندې وګرځېده، په زړه مې خنجر وخوړ، زړه مې غټ سوری شو، زړه مې را ډک شو. بیا مې ورته وویل نو تا ولې داسې وکړل؟ اسد راته وویل بس ښه مې وکړل، نر یم، هر څه چې مې زړه وغواړي همغه کوم. نرانو ته خو څه شرم نشته. تاسو د اوس لورګانې د همدې لپاره یاستئ چې سړي در باندې سات تیر کړي. ما ورته ویل رزیله بې شرفه، بیا په عمر هم ماته زنګ ونه وهي، همدا اوس دې بلاک کوم. اسد راته وویل د بې عقل لورې هغه پلار دې هم ما نشي بلاک کولی. اوس خو به مې سپي غوندې هره خبره منې. اوس مې چې څه زړه وغواړي هغه به در باندې کوم. نور چې څنګه ما ډول وهو ته به هغسې راته ګډېږي. ما ورته ویل هېڅ نه، څه مجبوریت لرم، نور دې څه په تندر وهم. اسد راته ویل ته مجبوره یې مجبوره. بیا یې شپېلاق وکړ، ښه په لوړه یې وخندل. د بې عقل لورې ستا عکسونه ویډیوګانې دا خو دې یاد دي که نه؟ بیا یې وخندل، ټول را سره سب دي. که مې خبره ونه منې بیا د ګوتو ټکونه وایستل، نو داسې به دا ټول په فیسبوک کې نشر کړم چې نه ته چاته مخ ښکاره کړی شي او نه دې کورنۍ. ژوند به در باندې دوزخ جوړ کړم. مرضي وویل نور را باندې سر وګرځېده. په خپل باور ډېره پښیمانه وم، خو بله ورخه تېرې وې. د خدای دربار ته حیرانه شوم. نو څنګه امکان لري چې یو مسلمان دې په دروغو قسم مخوري، یو پښتون دې دروغجنه واده وکړي، او یو انسان دې له انسانیت نه تیر شي؟ بیا مې ورته وویل ګوره اسده، خیر دی ټوکې را سره مه کوه، مړه به شم. هغه بیا وخندل، که مې مقصد خبره ونه منې بیا به زه ټوکې درته وښایم. مرضي وویل اوس ته راته ووایه وږمې، زه به څه کوم؟ کورنۍ ته به څه ځواب وایم؟ اوس مې دنیا وپېژنده، نوره پوه شوم چې اوسني خلک نه په قسم بندي، نه واده ورته ارزښت لري او نه پښتو غیرت پیژني. بیا یې خپلې بهېدلې اوښکې په لاس پاکې کړې. وږمې څوک مې په ژړا ونه ویني چې اوس به یو خروار نورې خبرې راپسې تړلې وي. دلته خو ښځې په ښکاره اوښکې هم نشي تویولی. شمال مې په اننګو سوړ ولګېده. د پیکي ویښتان مې پر سترګو راغلل چې مور مې راغږ کړ. وجنۍ څه بلا غواړې چې دې درنې شپې کې د ونې لاندې ولاړې؟ یو خو سپوږمۍ تندر نیولې، خطرناکه شپه ده. بل د تک سره کالي اغوستي لکه ګروپ داسې بلیږي. څه به در باندې کینې بدبخته به شي. راځه کوټې ته. سپوږمۍ ته مې ور وکتل، سرې سرې کرښې پکې له ورایه ښکارېدې. زخمي زخمي وه، لکه د وینو ډنډ داسې اوښتې وه. د اوښکو پر ځای له سترګو وینې بهېدلې.